کمپاین نهالشانی از سوی ریاست شاروالی ولایت غزنی آغاز شد. در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مسئولان ریاست شاروالی این ولایت اظهار داشتند که قرار است امسال نزدیک به 16,000 نهال غیر مثمر از جمله گل‌های مرسل و درختان ناجو در نواحی مختلف این ولایت غرس گردد. تعداد 9 تر 10,000 د ناجو نیالګان او تقریبا 15 شپږ زره د مرسل د ګلانو بوټي دا موږ برنامه لرو چې نن الحمدلله د افتتاح ورځ ده د غزني په مختلفو پارکو کې او سړکونو کې کوم چې موږ د غوړ لپاره لازمه ده هلته کېنو ان شاء الله. باشندگان این ولایت از این اقدام استقبال کرده و بر اهمیت حفظ و نگهداری نهال‌های غرس شده تاکید دارند. مردم باید در ریسه نیالشانی هر کس کوشش کنه که یک نیال بشونه یا به خاطر که فایده خیلی زیاد داره و در ریسه غرس نیال که ما میشونیم خیلی به مردم توجه کنه. این وطن ما خیلی بعضی مردم ما نیال میشونیم رو میده میکنه خراب میکنه و باید کوشش کنن که گلاسه و در بیخش پرتن که مو جور شوه برای مردم کلان شوه. دې برخه کې موږ تاسو ټول مسؤل یو ټول خلک مسؤلیت لري او ټول مسؤلیت دغه شی دی چې وایي پالو وایي ساتو باید چې ور باندې وګرځو دا خو موږ تاسو د کار ښکلا ده او موږ تاسو په درک کړئ دا مرض و ګرد و دا فضا هم ډېر هم پاکوي هم ډېر ښه جوړوي. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی نیز میگویند که تلاش دارند تا در زمینه حفظ محیط زیست و نگهداری از نهال‌های غرس شده به مردم آگاهی دهند. غزنی اطلاعات فرهنگ ریاست ان شاء الله په دې هڅه کې دي ترڅو د غزنی د ټولو رسنیو همدارنګه د نورو ملي رسنیو په توسط باندې د ټولو ښاري چارو یا په ټوله کې د دغسې کارونو چې هغه په ټولنیز او اجتماعي کارونو د هغوی لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړي او په دغه برخه کې هر هغه څه چې په وس کې کېږي هغه د نشراتو له برخه وي د نورو خپرونو یا برنامو په جوړولو سره وي انشاءالله پوره هڅه کوي چې دغه برخه کې کار وشي. با گفته مسئولان محلی این ولایت قرار است در سال پیش رو بیش از 1,700,000 نهال مثمر و غیر مثمر در نقاط مختلف این ولایت غرس گردد.